یا الله زه ستا نه ډېر شکرګزار یم د کوم وخت نه چې ځان مې په تا سپارلی زما په ژوند کې ډېرې خوشحالیانې راغلي زما په کاروبار کې ډېر برکت راغلی زما په زړه کې ډېر سکون راغلی یا الله زه ستا نه راضي یم چې ته ما نه راضي شي وروره بخښنه غواړم موږ نور تا ته ضرورت نه لرو ته کولی شې یو چېرته ځان ته کاروبار پیدا کړې ستا په ځای د رئیس صاحب خورای راځي موږ سره کار کوي شان موږ ساحل پسې ګرځو دغه د ساحل ساحله ښه شوه چې په مخه راغلی زموږ د شرکت تا ته ډېر سخت ضرورت و دا خبره موږ تا ته مخکې کوله خو ته په کار مصروفه وې ځکه مو نه کړله اوس مجبور یو چې تا ځان سره ویسو ځکه چې زموږ په شرکت کې کار زیات شوی دی ته به خپل کار پرېږدې چې په هر قیمت کېږي ته به موږ سره ځې کله ناکله الله جل جلاله ځینې دروازې در باندې وتړي نه د دې لپاره چې تا نه خوښوي بلکې د دې لپاره چې ستا لپاره تر ټولو ښکلی دروازه خلاصه کړي ساحله نه به نه وایې هغه ځکه چې موږ ته رئیس صاحب ویلي چې خالي لاس به نه راځئ هېڅ خبره هم نشته راځئ چې ځو